د افغانانو تازه او مهمې مرستې د افغانستان د یتیم پالنې خیریه موسسې لخوا د کابل ولایت له ځینو اوسیدونکو سره خوندورې مرستې په سلامونه مو هرکلی کوم. هغه وایي چې داسې مرستې وکړئ چې تر تله پاتې شي. دغه مرسته هم دغه ډول ده. د افغانستان یتیم پالنې خیریه موسسې لخوا د کابل ولایت د قلعه عبدالعلي په سیمه کې د بې سرپرسته یتیمانو هغه کورنیو ته چې د خیاطۍ مهارت یې زده و او مخکې سروې شوي وو، د خیاطۍ وسایل یې نه درلودل، د خیاطۍ مکمل وسایل ورکړل شول چې دوی به انشاءالله د دې لارې د خپلې کورنۍ او یتیمانو لپاره کافي اندازه عاید ترلاسه کوي او په خپله به درس اولادونو باندې وایي. دغه ډول مرستې کولی شي افغانان یو رفاه حالت ته ورسوي.